د سمندرونو په اړه حیرانونکي او خطرناکه رازونه. د سمندرونو په اړه داسې خطرناکه او حیرانونکي رازونه شته چې تر اوسه تاسو نه یاست خبر، نه مو اوریدلی او نه مو لیدلی. په دې ویډیو کې به تاسو ته د سمندرونو په اړه خطرناکه او حیرانونکي رازونه در سره شریک کړم. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. سمندر د انسانانو لپاره یو ښکلا او حیرانتیا ده، خو په دې پراخه او ژوره نړۍ کې داسې خطرناک رازونه شته چې هر څوک حیرانوي او ویروي. سمندري غږونه. سمندر د غږونو حیرانونکې نړۍ ده. د بیلګې په توګه د بلوپ په نوم یو غږ چې په 1999 کې ثبت شوی تر اوسه پورې ساینسپوهانو ته یوه معما ده. ځینې وایي چې دا به د کوم لوی سمندري موجود لخوا جوړ شوی وي. د سمندر په ژورو کې ژوندونکي عجیب موجودات. د سمندر په ژورو کې داسې موجودات ژوند کوي چې په ظاهره له خیالي فلمونو څخه ښکاري. د بیلګې په توګه د انګلر فش د داسې څراغ په څیر رڼا تولیدوي چې دا رڼا نورو موجوداتو ته د ځان راجلبولو لپاره کاروي. د سمندر تر ټولو ژوره برخه ماریانا ټرنچ. ماریانا ټرنچ چې په اقیانوس آرام کې موقعیت لري د سمندر تر ټولو ژوره برخه ده. د دې ژوروالی شاوخوا 11 کیلومتره دی چې د ځمکې تر لوړې څوکې د ایورسټ له غره هم ژور دی. بې اروا کښتۍ. د ماري سلیسټ داستان. په 1872 کال کې د ماري سلیسن په نوم یوه کښتۍ په اتلانتیک سمندر کې وموندل شوه چې هیڅ مسافر پکې نه و، خو ټول سامانونه او توکي په خپل ځای وو. د دې کښتۍ ناپېژندلې کیسه د سمندر د یوه تر ټولو اسرارناکو رازونو څخه ګڼل کیږي. د برمودا درېګونی مثلث. د اسرارو سیمه. د برمودا درېګونی چې د فلوریډا، برمودا او پرتوریکو ترمنځ موقعیت لري د سلګونو کښتۍ او الوتکو د بېدرکه کېدو ځای دی. ځینې پوهان وایي چې دا سیمه د طبیعي برېښنایي اختلالاتو له امله خطرناکه ده، او ځینې په دې نظر دي چې په دې سیمه کې اجنبي مخلوقات یا فضایي مخلوقات شتون لري او د خلکو نه کښتۍ او طیارې غلا کوي. او ځینې په دې نظر دي چې په دې سیمه کې جادویي او یا هم خطرناکې بلاګانې شتون لري، خو کره دلیل یې لا تر اوسه معلوم نه دی. د ډینامایټ څپې یا سونامي خطر. سونامي د سمندر یوه له تر ټولو خطرناکو پیښو څخه ده. دا د سمندري زلزلې، اورغورځونکو غرو یا ځمکې ښویېدو له امله منځته راځي چې د 2004 کال د هند سمندر سونامي شاوخوا 2,10,000 کسان ووژل. د دې څپې سرعت 800 کیلومتره په ساعت کې و او د اوبو لوړوالی د 30 مترو نه هم پورته و. د وژونکو موجوداتو کور. سمندر په زړه پورې خو خطرناک ژوندي موجودات لري. ځینې د انسانانو لپاره وژونکي دي. راکي فش. دا د نړۍ تر ټولو زهري کب دی چې په شګو کې ځان پټوي او که پرې ګام کېښودل شي وژونکي زهر خپروي. بلیو رنګ اختاپوس یوازې یو کوچنی اختاپوس دی، خو د دې زهر کولی شي یو انسان په څو دقیقو کې ووژني. د شارپ ماهیانو بریدونه. هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان د شارپ کبانو د برید ښکار کیږي. د تور سوري په نوم وژونکي جریانونه. د سمندر ځینې برخې داسې خطرناکه جریانونه لري چې تور سوري ورته ویل کیږي. دا جریانونه دومره ځواکمن دي چې هر ډول کښتۍ یا حتی د اوبو لوی موجودات ځان ته کش کوي او ورکوي یې. د سمندر لاندې اورغورځونکي غرونه. په سمندر کې زرګونه اورغورځونکي غرونه شته چې د ځمکې په پرتله ډیر فعال دي. د دې غرونو د چاودلو له امله سونامي او د ځمکې بدلونونه رامنځته کیږي. د دې اورغورځونکو د چاودنو ځواک د نړۍ ژوند او اقلیم ته خطر پیښوي. روک ویوز. د نړۍ تر ټولو لوړ موجونه. په سمندر کې ځینې څپې دومره لوی دي چې کښتۍ او لوی بار وړونکي بیړۍ هم په وړاندې بېوسه کیږي.
دې ډول څپو ته روګ ویوز ویل کیږي او دا په ناڅاپي ډول راځي چې په یوه شیبه کې د انسان ژوند پای ته رسوي. ژور سمندر او د اوبو زیات فشار. د سمندر ژورې برخې د اوبو د ډیر لوړ فشار له امله خطرناکې دي. په ماریانا ټرنچ کې د اوبو فشار تر دې کچې زیات دی چې کولی شي هر ډول فلزي کښتۍ په یوه شیبه کې ټوټه ټوټه کړي. د انسان لپاره ژور سمندر ته تلل ناممکن دي پرته له ځانګړو وسایلو. سمندري طوفانونه هریکین او ټایفون. سمندري طوفانونه د سمندر له تودوخې څخه تغذیه کیږي او د ځمکې په اوږدو کې ویجاړونکي اثر لري. د دې طوفانونو سرعت تر 300 کیلومترو په ساعت پورې رسیږي او کولی شي زرګونه کسان ووژني. د سمندر د تورو ژورو معماوې. د سمندر تر ټولو ژورې برخې داسې سیمې دي چې هیڅ هغې سیمې ته رڼا نه رسیږي. دا ځایونه د تورې ژورې په نوم یادیږي. په دې ژورو کې ژوند کوونکي موجودات له حیرانوونکو ځانګړتیاوو سره شتون لري، لکه د خپلو ښکاریانو د راجلبولو لپاره د بدن رڼا تولیدوي. سمندرونه د ځمکې د اکسیجن لویه سرچینه ده. ډیری خلک فکر کوي چې ځنګلونه د ځمکې د اکسیجن تولید اصلي سرچینه ده، خو په حقیقت کې سمندر د نړۍ د اکسیجن شاوخوا 50 تر 80% برخه تولیدوي. دا د فایټو پلانکټون په نوم کوچنی نباتي موجودات دي چې د لمر د رڼا په مرسته فوتوسنتز کوي او اکسیجن تولیدوي. د مالګې سرچینه. د سمندر د اوبو مالګینواله د ځمکې د ډبرو، معدني موادو او د باران د اوبو له یو ځای کېدو څخه راځي. که د سمندر ټولې مالګې د ځمکې پر مخ خپرې شي نو د ځمکې ټولې سیمې به د 150 مترو په کچه وپوښل شي. د سرو زرو او قیمتي منرالونو زیرمې. ویل کېږي چې په سمندرونو کې شاوخوا 20 میلیون ټنه سره زر شتون لري، خو د دې راایستنه اوسنۍ ټکنالوژۍ ته ډیره ګرانه او سخته ده. سربیره پر دې په سمندر کې قیمتي منرالونه او سرچینې شتون لري لکه میتان، نفت او ګاز. سمندر د ځمکې د سطحې شاوخوا 80% برخه پوښي او د ژوند یوه مهمه سرچینه ده، خو تر اوسه پورې یوازې 15% بشپړه شوې ده. سمندر د ځمکې تر ټولو لږ پلټل شوې برخه ده. تر اوسه ساینسپوهانو یوازې د سمندر 15% برخه مطالعه کړې ده چې دا د ژوند، اقلیم او نړۍ سرچینو په اړه ډیر نور رازونه پټ ساتي. دا و د نن ورځې په زړه پورې او حیرانوونکي معلومات. که غواړئ نور په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. په آخر کې زموږ ویډیو هم در سره لایک کړئ. د الله په امان.